شپه باندې درته د 4 کالو اجر او ثواب ملاويږي. نو وړاندې ته څه غواړې؟ د دې فرض ستا لپاره په 80 فرض باندې لکه یو میاشت د رمضان دا چې ته فرائض پوره ادا کی پکې دا سیدا لکه تا چې 14 میاشتې فرائض پوره ادا کړي. په دې رمضان کې چې نفل وکې نو یو نفل ستا لپاره په فرض باندې حسابېږي، 1 روپۍ زکات دی په 80 باندې حسابېږي، 1 روپۍ نفلي صدقه دی په فرض باندې حسابېږي. نور ته څه غواړې؟ خو که کمې وي زمونږ نه وي، که نقصان وي زمونږ نه به وي، که بې پروایي وي زمونږ نه به وي، که غفلت وي زمونږ نه به وي. اوس هم که مونږ د شیطان په وسوسو کې پراته یو دا په مونږ باندې د شیطان خپل اثر وي، ورنه وړاندې الله تعالی شیطان تړلی ده. په رمضان کې الله شیطان تړي بندي، خدا مونږ نه چې کوم ګناهونه کیږي دا د شیطان هغه تیر اثر وي چې په مونږ باندې سوی وي او زمونږ په بدن کې د هغې اثر پروت وي. نو یو درته صرف دا وایم مایوسه کیږئ مه، توبه وباسئ، په همدې رمضان کې وباسئ. دغه رمضان د خپل ژوند او د خپل زندګۍ دپاره آخري رمضان وګڼئ. دا ومنئ په ځان باندې چې یاره بیا بل رمضان لپاره الله خبر ده زه به ژوندی یم یا به نه یم، بیا به زما دپاره د عبادت موقع وي یا به نه وي، بیا به ما ته الله تعالی د توبې توفیق راکړي یا به رانه کړي، بیا به ما ته الله تعالی په جومات کې قرآن ته د ودرېدلو توفیق راکړي یا به رانه کړي، بیا به زما دپاره دغه اسباب برابر وي د عبادت یا به نه وي برابر. نو اوس چې برابر دی له دې موقع نه ګټه واخلئ، دغه موقع غنیمت وګڼئ، اوس پکې په الله باندې ځان وبخئ، د آینده بیا څه پته نه لګېږي. د رمضان فضایل تاسو د علماو نه بار بار اورېدلي، په جمعو کې اورئ، په ختمونو کې اورئ، په هرو مجلسونو کې اورئ، په هغې کې سره نه غږېږو. صرف دومره به ووایم 4 وعدې دي چې الله تعالی کړي دي او بیا ورپسې دی الله تعالی په قرآن کې دا خبر هم ده ومن اصدق من الله قیلا، د الله نه به زیات رښتونی په خبره کې څوک وي کې څوک نه، د الله نه به زیات رښتونی په خبره کې څوک وي هېڅوک هم نشته. یو الله تعالی فرمایي ادعوني استجب لکم، ای زما بنده ته ما نه وغواړه، ته ما نه سوال وکړه زه ستا سوال قبلوم، ته ما نه بخښنه وغواړه زه تا ته بخښنه کوم، ته ما نه د یو څیز مطالبه وکړه زه یې درکوم. زه کمزوری نه یم، زه عاجز نه یم، زه بېوسه نه یم، زه کمزوری ناتوان نه یم، زما په وس کې هر شی دی، زما په واک کې هر شی دی، خو ته صرف بنده وغواړه زه یې درکوم. الله دې مونږ ته د غوښتنې توفیق راکړي او الله دې مونږ کې د غوښتلو استعداد پیدا کړي، الله دې مونږ کې د غوښتلو صلاحیت پیدا کړي. رب دې زمونږ نفسونه پاک کړي، رب دې زمونږ مالونه پاک کړي، رب دې زمونږ خوراکې پاکې کړي. ولې هغه خوراکه چې پاکه وي او حلاله وي چې بدن ته لاړه شي نو مونځ پې قبلیږي او چې مونځ پې قبول شو دعا پې قبلیږي. او په حرام مال باندې عبادت نه قبلیږي او چې عبادت قبول نشو نو دعا نه قبلیږي. نو یو الله فرمایي ادعوني استجب لكم، دا دی الله یو وعده ده، ای بنده ما نه وغواړه زه یې درکوم، درته دعا دې قبلوم. دویم الله فرمایي فاذکروني اذکرکم، ای زما بنده ته ما یاد کا په راحت کې، ته ما یاد کا په مالدارۍ کې، ته ما یاد کا په صحت کې، ته ما یاد کا په خوشحالۍ کې. اذکرکم زه تا یادوم په مشکل کې، زه تا یادوم په تنګدستۍ کې، زه تا یادوم په مرض کې، زه تا یادوم په غم او په مصیبت کې. خو ای بنده کم از کم ته دومره وکړه چې ته ما په خوشحالۍ کې یاد کړه. بنده ته ما په خوشحالۍ کې یاد کا زه تا له غم نه بچ کوم. ای بنده ته ما په راحت کې یاد کا زه تا د مشکل او د تکلیف او تنګدستۍ نه بچ کوم. ای بنده ته ما په مالدارۍ کې یاد کا زه تا له غربت او له فقر له مسکنت نه بچ کوم. ای بنده
تما په صحت کې یاد کا زتا د لا علاج مرض نه بچ کوم ته په صحت کې زمانه بے پروا کېږم ته په صحت کې زمانه غافل کېږم ته په مالدارۍ کې زمانه غافل کېږم ته په راحت کې زمانه بے پروا کېږم ته په تندرستی کې زمانه غافل کېږم ولی کته زمانه په صحت کې غافل شوي کته زمانه په مالدارۍ کې غافل شوي کته زمانه په خوشحالۍ کې غافل شوي زه درنه په غم او په پریشانۍ کې غافل کېږم زه درنه په تنګدستۍ کې غافل کېږم بیا د پرېږدم همداسې نو یو دی الله وعده دا ده فاذکرونی اذکرکم ای زما بندگانو تاسو ما یاد کړئ زه تاسو یادوم نو الله دې مونږ ته په راحت کې په خوشحالۍ کې په تندرستۍ کې په صحت کې په مالدارۍ کې د خپل یاد توفیق راکړي او مونږ کې ګوره کمزوري راځي خو په الله کې نه راځي مونږ کې به کمزور راځي الله کې نه راځي دا د الله وعده ده دا مونږ نه چې په دې خوشحالیانو کې چې د یو ورځ خوشحالي وي او کومه د شیطان پیروي زمونږ نه کېږي بیا تاسو بې نتیجه ګورئ ټول عمر بیا په غمونو په پریشانو کې بیا مبتلا یو ټول عمر بیا په لانجو کې په کونجو په اختلافاتو کې د کور په جنګونو کې د کور نه بیا د کربلا میدان جوړي بیا په هغې کې مبتلا یو هغه وجه دا وي چې په خوشحالۍ کې او د واده په ټیم کې زمونږ نه دا هیر وي چې یاره دا احسان مونږ باندې الله کړی ده دا خوشحالي مونږ باندې الله راوستی ده دا احسان دا نعمت دا مونږ ته الله را کړی ده دغه د واده اسباب مونږ ته الله برابر کړي دي نو چې اوس الله برابر کړي نو په دې خوشحالۍ کې به الله یاد کړو داسې یو عمل به پکې وکړو چې الله پکې یاد شي داسې یو عمل به پکې وکړو چې الله پکې خوشحاله شي بس مونږ نه غفلت وشي شیطان نه پکې خوشحاله شي چې سر نه خرابه شي بیا همغه وجه وي د هغې یوې شپې د خوشحالۍ بې ضایع کولو او د الله د نعمت د بې قدرۍ د ناشکرۍ بیا انجام دا وي چې بیا ټول عمر د کور نه بیا د کربلا میدان جوړي بیا په درېیمه میاشت باندې د خواښو د انګور جنګ وي په درېیمه میاشت باندې بیا د خسر او د انګور جنګ وي د زوی او د مور بیا جنګ وي د زوی او د پلار بیا جنګ وي د ورور او د ورور بیا سره جنګ وي اولاد بیا نافرمانه وي اولاد بیا باغي وي یاغي او طاغي وي الله اولاد بیا بې حیا وي د اولاد په سترګو کې بیا ټکې حیا نه وي دا وجه صرف د هغې یوې شپې د بې ځایه خوشحالۍ وي بس نو الله فرمایي فاذکرونی اذکرکم تاسو ما په خوشحالۍ کې یاد کړئ زه ټول